په دې فیسبوک او ټیک ټاک او یوټیوب باندې ویډیوګانې جوړوي چې پیسې پرې وګټي، نو د هغه ویډیوګانو لپاره بوډاګان سپین ګیري تنګوي. هغه سپین ګیري تنګوي، په هغوی پورې مذاق کوي، هغه د یو خبرې نه خبر دې ته ویډیو کوي، بیا خبره نشر کړي چې دې به پیسې وګټي. او یو مشر یو سپین ګیری چې الله وایي ما له تې حیا راځي، خو دې بېدین له تې حیا ورنه راځي. الله خالق دی، ګوره دا د الله بنده دی. الله وایي ما له تې حیا راځي ځکه چې ویښتو کې سپین لګېدلي او ده له حیا نه ورځي. دغه سپین ګیري دی مذاق ورسره کوي، خاندي پورې. مخکې ورځو کې مې ویډیو کته چې د هلکانو کټ یې ښودلی، کټ خالي دی او څادرې پې اچولی، سپین ګیري ته وایي کښېنه پکې غریب دننه ولي، ټول د خندا شنه شي. ما چې ویډیو کته ورب الکعبه زما په دې جسم باندې دا ویښته ودرېد، لکه دا زما مشر دی، لکه زما تره سره چې داسې وکړي، زما د ماما سره چې داسې وکړي. څومره یو سړي کې یعنې هغه ادب ختم شي چې ته سپین ګیری کټ کې غریب ورغوزار کو، بیا پورې ټوغې کې، بیا ته ویډیو کې، بیا ویډیو نشر کې. کوم ځای ته ورسېدو موږ؟ دې ته ترقي وایي. که ترقي دی نو الله دې دې ترقۍ نه موږ لرې ساتي. زموږ خو ماکه ماحول په کار دی چې سپین ګیری په لار روان نو کشران به په مخه نه شو تېرېدی، سیټ ته به شو، سیټ ته مشرانو موږ ته قیسې کړي. وایي چې کله به مشران په لار روان وو، خپل نه چې کلي کې به مشر روان او کشر به مخکې نو کشر به سیټ ته شو چې دا مشر ووړي. او چې مشر به ناست وو، وایي موږ به سا په زوره نه اخسته، د مشر په مخ کې زموږ والد صاحب د الله وبخښي هغه ماته وي، وایي موږ به د مشرانو په مخ کې ویښته نه شو موږ ګزولی. ویښته دا بېادبي ده. اوس ویښته موږ ګزول نه، د مشرانو په مخ کې څه کوي. وایي موږ به د مشرانو په مخ کې یعنې ښځې ته د اوبو نه شو ویلی، د ښځې نوم به هم نه شو اخیستی، د مشرانو په مخ کې به وایي موږ په زوره خبره نه شوه کولی. دغه خلک و درانه. اوس به پلار غریب سیټ ته ناست وي او دی موبایل اړولی، پکې ګوتې وایي او سندره او فیسبوک او یو شو غریب ځان لګلی ناست، اخره کې هغه پاسې وي زه به اوده شم. پته چې ګوري خو نو ټول موبایل کې لګیا دي او پلار ته به وایي ته نه پوهېږي. اوس مشرانو قدر نشته. ما نه به نه خفه کېږي که زما دا خبره په چا بده لګېدلې هسې به بده لګېدلې، خو د مشرانو هغه قدر نشته کوم چې په کار دی. مشر نه مراد ګوره زه دا نه یم چې ستا پلار یا تره یا ماما، څوک وایم چې ستا نه عمر کې زیات دي. سپین ګیري مشران دا زموږ قدرمن خلک دي. ګورې دا زموږ تجربه ده، هم دوی موږ ته خپله تجربه بیانوي، هم دوی زموږ تربیت کوي. او حدیث کې راځي سبحان الله، یاد کړئ دا حدیث، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل مور پلار سره ښه کوئ، ستاسو بچي به تاسو سره ښه کوي. دې کې دننه دا خبره پرته ده چې د نورو د مشرو قدر کوه، د مشرانو ستا د مشرانو به خلک قدر کوي. چې ته د یو سپین ګیري قدر وکړي چې دی به د چا پلار وي، د چا به تره وي، د چا به نیکه وي، ستا د هغې هم خلک قدر کوي.